السلام علیکم ملګرو د روژې نیت کول دعا څنګه ده او د روژې ماتول کول دعا څنګه ده او د سحر اذان وخت کې د څوک خوراک کوي دا روژه کیږي نه کیږي دا بیان سره وګورئ مولانا صاحب د ویډیو مخکې ملګرو د ثواب پرې شریک کوي مولانا صاحب د کامل کې سبحان الله ماشاء الله لیکل راځي د روژې نیولو نیت څه دی او د روژې نه ماتولو دعا څه ده او چې کم څوک د سحر د اذان په ټیم کې خوراک وکړي اسکاک وکړي دغه انسان روژه ماتیږي او که نه ماتیږي نو په نوې ویډیو کې به انشاءالله دغه درې مسلې ذکر کوو ویډیو تر اخره پورې وګورئ انشاءالله چې دا به تاسو ته ډېره فایده درکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم چې ټول ملګري به ښه وي د ژوند په موضوع کې به وي الله هم خوشحاله ساته الله هم آباد ساته زما عزتمندو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته درې مسلې ذکر کوم اول دا چې د روژې نیولو نیت څه دی نیت زده کول دا ضروري دی په تاسو باندې ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات د ټولو عملونو دارومدار په نیتونو باندې دي او نیت دا دی خدا په زړه کې کوئ په ژبه باندې نیت کول دا ضروري نه دی ځکه چې نیت ویل کېږي د زړه قصد ده د زړه ارادې ته نو په زړه کې به داسې نیت کوئ وبصوم غد نویت من شهر رمضان معنی دا چې الله ما نیت وکړلو د سبا د روژې د رمضان دا نیت په تاسو تراونه وروسته کوئ یا به د پېشمني په ټیم کې کوئ خدا به خامخا کوئ دویمه مسله چې کله تاسو روژه ماتوئ نو روژې ماتول نه مخکې به کومه دعا وایي ډېره اسانه دعا ده اللهم لک صمت وعلى رزقک افطرت معنی دا ده چې الله ما ستا دپاره روژه ونیوله او ستا په رزق باندې مې روژه ماته درېیمه مسله د سحرې د اذان په ټیم کې خوراک کول سکاک کول جایز دی او که نه دی د دې څه حکم دی په دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي نو خبردار د دې مسلې نه ځان خبر کوي ځکه چې د دې نه ډېر حضرات خبر نه دي او چې کله مؤذن الصلاة خیر من النوم ته ورسیږي نو دی په منډه منډه لاړ شي یا خو نسوار واچوي په هغه ټیم کې واچوي او یا ګیلاس ډک کړي او اوبه وڅکي نو دې نه ځان خبر کا په دې سره ستا روژه ماتېږي د سحر د اذان په ټیم کې خوراک کول سکاک کول په دې سره روژه ماتېږي د دې نه ځان خبر کا ځکه چې د سحري وخت دی د صبح صادقه پورې او اذان ویل کېږي د صبح صادق نه وروسته نو چې د اذان وروسته تا خوراک وکړو یا اسکاک وکړو نو ستا روژه په دې سره ماتېږي اوس که چا په داسې طریقې سره روژې نیولې وي نو دا روژې نه دي شوي په دغه انسان باندې به دغه روژو قضا لازم وي ضرور به د روژې قضا کوي ها کفاره د باندې نشته دی اوس که تا ته پته نه وي چې زما نه په داسې طریقې سره څونه روژې خرابې شوي دي چې د هغې زه قضا وکړم نو د هغې طریقه داره چې سوچ په وکړي نو چې غالب ګمان په څومره روژو باندې رالو په 10 روژو باندې رالو په 20 روژو باندې رالو په 10 روژو باندې رالو نو هغومره روژو به تا قضا وکړي که قضا دې ونه کړله مړ شولې نو ګناهګار به مړی دواګانې کوئ دواګانې به کوو او دا ویډیو ښه ډېره شیر کړه ښه ډېره شیر کړه چې دې مسلې نه نور مسلمان خبر شي او دې نقصان نه بچ شي جزاک الله خیر احسن الجزا